دا سپوږمۍ خورزه مې ولې جاړي؟ دا وایي چې زمي ماما کره شپې لزم. لاړه شي بچي خو په یو شرط دې ماماګانو له به خش رنګ شي پخېږي نو بیا به لاړه شي دا خو د زما د زړه خبره بالکل شه بچي شه راځه کین جمال لالا مورې بابو په بیا 150 روپۍ رالیږي د ګنډلو په بازار کې 200 روپۍ د ګنډلو درځیان اخلي. خدای دې خیر کړي چې هلک چېرته ایسار شو. تا سره یې څه غم دی؟ ما سره بې غم نه وي. هغه چېرته دومره ناوخته کړی نه دی. چېرته خوشو تشو سره به ګرځي متبرګل. خوشي تشي هغه پخوا پرېښي دي ښه. اوس ورته دا نوم مه اخله. اوس خو دې ولا ډېر ښکلی نوم کېښودو. زه دا پرېږدم راځم دې سودا پسې. ها لږې اوبه راوباسه. ښه اوبه ډېرې اوبه مورې یو جام اوبه راکړه. ولې څوک دي درسره؟ ټانګې والا دی. سودا را سره زیاته وه نو په ټانګه کې راغلم. پیسې سره ډېرې شوي دي. کوم دي پیسې مورې؟ دا ول اوبه وڅښه. ورکړه پیسې دې والا. دا وشوره ډېرې دي. ډېر ښه دی. نورې درکړمه. مهرباني. خیره خفه کېږه مه. دا راته وویل تا نه ما د هغې د کور تپوس کړی و. ها رښتیا خیراتي هسپتال شاته کوڅه ده هغې کې کور دی. ښه ډېره مهرباني په مخه دې ښه. مهرباني ستا مننه. सब्जी वाले गोभियन वाले टेपर वाले पालक गुस्ताख वाले ताजा ताजा सब्जी वाले अंजा वाले मुसफर वाले दंडासा वाले अंजा वाले मुसफर वाले दंडासा वाले अंजा वाले اوشته ښه ته ودرېږه ښه زه درله پیسې راوړم. دا سوال پیسې به ځان سره راوړې. ته دغه بابا څه یو؟ کوم بابا؟ دلته په راتلو اب هم دنداسه خرڅوله او همداسې صندوق په ورسره و. زه د هغې بابا زوی یم. هغه اوس ولې نه راځي؟ هغه خو ښه ما وی چا به مړ شوی. چې به کله راغلو ما به له ډک کنډولو به راوړې. کم دی موږ له خو څوک یو ګوټو به هم نه راوړي نو. ته بس کې راوړم دله. ته به اوبه راوړې او زه به یې نه څکمه. تږی شوی که هسې وې؟ تږی خو د هغې ورځ نه یم چې تا راته خندلي وو. خندلي مې و درته؟ ته مګله خندلي به مې در پورې. خواره نه شي اوس به یې راغوزار کړی وم. هر وخت د مستۍ له لاسه ګډېږي. ما ته څه پته وه چې ته زما شاته ولاړی. او دا چا سره یې کیسې کولې؟ دا خو د بابا هغه زوی دی. د کوم بابا؟ هغه بابا چې هغه منیاري به یې دلته خرڅوله. ښه دا د هغې بابا زوی دی. څه وي چې هغه څه شو؟ مورې هغه مړ شوی دی. خدای دې وبخښي.